علیکم خوږو دوستانو، یو ځل بیا د انګلیش زده کړې پروګرام ته درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله امید چې درته روغ او جوړ به وئ او تېرې ویډیوګانو به مو په غور سره کتلې او زده کړې وي او فایدهورې به درته تمامې شوي وي. خوږو دوستانو، دا چې د هرې ژبې د زده کړې لپاره مخکې باید موږ او تاسو یو څو لغتونه زده کړو، تر څو په هغې باندې وغږېږو او هغه ولیکو. له هغې وروسته موږ کولی شو چې خبرې ورباندې وکړو په ژبه باندې. نو نن مې خوږو دوستانو ستاسو لپاره یو څو لغتونه راوړي دي، کوم چې موږ به په راتلونکي کې انشاءالله په هغې باندې ویډیوګانې جوړوو او هغه ډېر مهم لغتونه هم دي. نو تاسو باید په یاد وکړئ انشاءالله چې دومره مشکل به نه وي. انشاءالله زه درته تکراروم خوږو دوستانو. راځو خوږو دوستانو د لغتونو په لور باندې. اول لغت country. country معنا هیواد. دوهم لغت province. province معنا ولایت. province ولایت. دریم لغت district. district معنا یې ده ولسوالي. district ولسوالي. څلورم لغت village. village معنا کلی. village کلی. او پنځم لغت house. house معنا یې ده کور. house کور. یو ځل بیا خوږو دوستانو له سره پام ورته کوئ. country. country هیواد. province ولایت. district ولسوالي. village village کلی. house house معنا کور. زما خوږو دوستانو، تاسو کولی شئ چې دغه لغتونو څخه په هغه جملو کې کوم چې موږ په تېرو ویډیوګانو کې تاسو ته درښودلي وي په هغې کې ورڅخه استفاده وکړئ. بیا وروسته موږ چې کومو ویډیوګانو پورته کوو په هغې کې تاسو کولی شئ چې له دغه لغتونو څخه استفاده وکړئ او ډېر په اسانۍ سره یې تاسو استعمال کړئ. اوس خوږو دوستانو، د نن لپاره تاسو باید داسې وکړئ چې دغه لغتونه چې موږ تاسو ته درکړل، دلته چې موږ په دې ویډیو کې درته ذکر کړل، دا به تاسو راواخلئ. د تېرې ویډیو کوم سوالونه چې وو په وټ سره په هغې کې به یې تاسو استعمال کړئ، کار به ورباندې وکړئ. دا تاسو کورنۍ وظیفه شوه. هلته کوم وټ چې راغلی و لکه what is your father name، تاسو به هلته ورته وایئ what is your country name، what is your province name، دا رقم ته. نو دغه لغتونه به تاسو په هغه جملو کې استعمال کړئ. په وټ سره چې کومې او یا له هغې مخکې کومې جملې چې یا له دې وروسته چې کومې جملې راځي په هغې کې تاسو دا لغتونه استعمالوئ تر څو انګلیسي مو ورسره ښه شي. خو خوږو دوستانو، یوه بله خبره، که چیرې تاسو کوم نظر لرئ، کوم فکر لرئ زموږ د دغې پروګرام په اړه، د انګلیش د زده کړې پروګرام په اړه، چې موږ ته کوم یو ښه نظر راکولی شئ چې په دا ډول دې ویلی شي یا د داسې نه ویل کېږي یا د داسې ویل شي، انشاءالله موږ درته حاضر یو. تاسو فقط دومره وکړئ چې خپل نظرونه مو په کمنټونو کې زموږ سره شریک کړئ. موږ به په هغه ډول تاسو ته در وړاندې کړو، ځکه موږ ستاسو لپاره لګیا یو. او بل زما خوږو ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ له درسونو څخه پاتې نه شئ، د انګلیش له کورسونو څخه او یا همدا قسم د نورو مفیدو او ګټورو ویډیوګانو څخه موږ چې کومه یوټیوب ته پورته کوو، تاسو باید د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته مخکې بغیر له کوم سرچ او بل تکلیف څخه در رسیږي. د اوس لپاره د الله په امان، الله مو مل شه، ښه ژوند ولرئ.